د ننګرهار امنیه قومندانۍ نشهیي توکو سره د مبارزې مدیریت له خوا سلګونه بېوزلو او هغو کسانو سره چې تر دې وړاندې به یې سوال کاوه نغدي مرسته وشوه چې هرې کورنۍ ته 15,000 افغانۍ ورکول شوې. د ننګرهار امنیه قومندانۍ ویان وایي دغه مرسته د امیر المؤمنین حفظه الله د ځانګړي حکم له مخې ترسره کیږي چې موخه یې د بېوزلو ملاتړ او د سوالګرو راکمول دي. ننګرهار ولایت د نشهیي توکو پر وړاندې د مبارزې مدیریت له لورې نن شاوخوا د 350 کورنیو سره د نغدي پیسو مرسته وشوله چې هرې کورنۍ ته 15,000 افغانۍ ورکړل سوې. د اړمنو کسانو د لاسنیوي او د سوالګرو د راکمولو په خاطر دغه مرسته ترسره شوله. دغه راز د نشهیي توکو سره د مبارزې مدیریت غړی وایي د مرستو دغه لړۍ د تیرو 2.5 کالو راپدې خوا پیل شوې چې هره میاشت 200 سوالګرو کورنیو سره نغدي او خوراکي توکو مرستې کیږي. د امیر المؤمنین حفظه الله تعالی د ځانګړي حکم پر اساس باندې یو کمیسیون جوړ شوی دی چې د تیرو 2.5 کالو په جریان کې موږ هره میاشت د مستحقو سوالګرو سره نغدي او د خوراکي توکو مرسته کوو. مرسته اخیستونکي وایي خوشحاله دي چې نغدي مرسته ورسره ترسره شوه. په وینا یې د اختر لپاره به پرې د خپلو کورنیو او ماشومانو لپاره اختریز توکي واخلي. نړۍ مننه زمونږ د دې نه د دې مرستې نه دغې باندې زمونږ هر شی کېږي. یو څه 100 روپۍ جوړه جامې دي هغه به هم یوانانو له پکې والو، چا څپلۍ کینې هغه به هم والو. بس یوه جهان مننه دغه زمونږ د دې مرستې نه د دې مجاهدو چې موږ سره وشوه. الله دې وکړه چې هر وخت دپاره په موږ همدغسې نظر په خیر شي. د ننګرهار امنیه قومندانۍ مسؤلین وایي دوی سره 2400 تنه سوالګر بایومټریک شوي، 613 هغو سره یې د بېلابېلو خوراکي توکو مرسته هم شوې ده.